ایران د جنگ در مخه 1.1 میلیون بیرلز تیل د ورځې خرڅوله په 40 د جنگ بعد 1.5 میلیون بیرلز خرڅي په 110 او اره کشتي چې اوس د سټریټ اف هرمز څخه تیریږي دې ته ټاکس ورکوي نو امریکا و ایران ته ډیره فایده منه ورسېده د خطرو بل روسیا هم ډیره فایده وکړه او چین په دا جنگ کې یو مرمۍ هم استفاده ونه کړه یو ټکی هم ونه کړي او د ټولو فایده چین ته ورسېده د امریکا څخه 10 میلیونه ویزې د ټورست چې دلته د سفر دپاره راځي د ساتیروي دپاره راځي دا هم وانخیستل سوې دا کال ولې چې خلک په هغه ځایو کې سفر نه کوي چې ځینې ناخوښه بل ډېر د دوی الاینسز بدل سوله د امریکا څخه ډېرې کمپنیانې ولاړې ولې چې د ټرمپ اکنامیک پالیسیز دوی ورته وایي ټریډ وار ورته وایي هغه د دوی دپاره ډېر قیمتي و نو دوی ځان ځینې وکښي اوس د نورو وطنو سره الی سوه او د نورو وطنو سره ټریډ کوي دغه ته ټریډ کانفلیکټ هم وایي چې د چاینا دپاره فایدهمند سو او د امریکا دپاره فعلا ډیر تاوان سوی دی بیا به زه دغه ویډیو په آخر کې درته عکسونه واچوم چې ډیر ولایتونه وه چې په 2023 کې 2024 کې له د امریکا څخه ولاړه په دا خاطر ډانلډ ټرمپ دونه ډیر کوشش کوي چې په دا جنګ کې ډیرې فایدې ځان ته کش کړي ولې چې امریکا ډیر تاواني سوی دی په دا 3 کالو کې او دغه تاوان دی غواړي چې په یو رقم په دا جنگ کې بیرته فایده راولي ځان ته نو وګورو چې دا به فایده امریکا ته وکړي کې به ونه کړي ولې چې اروپا 3.8 تریلیون ډالر په ټریجري بانډز کې لري چین 880 بیلیون ډالر بانډز لري او جاپان د ټولو ډیر امریکایي ټریجري بانډز لري که یو عادي وارخطا سي او دوی دا چابک خرڅ کړي دغه ته وایي فلډینګ د مارکیټ بیا امریکا بینکرپټ کېدای سي او امریکا هیڅ وخت دا نه غواړي مګر دا داسې خبرې دي چې وخت اوس چالانه دي یعنی وخت کېږي نو وګورو چې دا امریکا دغه څه بیرته ځان راایستلی سي او د دوی national debt چې دوی ورته وایي چې اوس 11 تریلیون ډالر نور ورته ورسېدله تاواني سوله په دغه جنګ کې په دا راتلونکي ورځو کې به تاسې ووینئ چې تیل په ټکساس کې اوس په $4 دي دا به $10 ته ولاړ سي او هغه پیسې چې تاسې هره ورځ جوړوئ هغه به هم لوړې ولاړ نه سي د خوراک شیان به هم ډېر قیمتي سي خپلې پیسو ته بې حده ډېر پام کوئ ولې چې